زمونږ د کاروان صدر خو دا یوازې صدر نه دی، دا یو وجود دی، یو داسې وجود دی د چا په محنت، د چا په زیار، د چا په وینا او د چا په هڅه چې نن دا ښکلا ده، نن دا میلمانه دي، نن دا ښکلي ښکلي، نن دا سپېڅلي خلک راټول شوي دي. دغه هلک که هر څوک په سترګو باندې لیدل نشي کولی، خو د ده چې کوم د زړه سترګې دي هغه زما او ستاسو نه سیوا لیدل کوي. دغه هلک په دغه ړندو سترګو باندې په منیر باندې لیک کړی دی. نو زه غواړم چې ده ته هم تاسو لیونۍ مینه ورکړئ. هغلی موسی سالار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو سره د خپل احساسات شریک کړي. ډېره زیاته مننه کوم د دې پانډار ته د راتلونکو ملګرو، خصوصا کوم چې د بونیر نه بهر ملګري دي، بیا د بونیر ملګري او د سلارزو ملګري او څومره چې هم په بونیر کې ادبي ټولنې دي، د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم چې نن د مونیر د کتاب سپینې سپینې مه وایه مخکتنې ته راغلي دي. بیا په ځانګړې توګه فطرت صاحب او د نور ملګري چې دي، بهرمن صاحب دی او ډېر مشران دي، خصوصا اوقاف بونیری مې د ډېرې مجبورۍ وروستو دلته کې رابللی دی او په ما باندې خو بعضې نیم خبرې هم یې ښودلې دي، خو زه ګورو چې مونږ مخکې په هغې کې پاتې کېږو او که نه ځان ته خلاصوو. منیر خو د کتاب نوم دی سپینې سپینې مه وایه، نو زه به یې صرف صفت وکړم، بس سپینې سپینې به نه او هغه سپینې سپینې زما څه مخکې وویل شولې او دغه چې څه دي ملګرو څه غلطیانې په ګوته کړې چې پکې راغلې مخې ته او په منیر به هڅه کوي په راروان وخت کې چې دا غلطیانې په نورو ایډیشنو کې د دې کتاب نه وباسي. د منیر سره د رشتې سره سره زما ملګرتیا تقریبا 9 کاله زړه ده. 9 کاله وړاندې تقریبا ما به څه خاص لیک نه کولو، په منیر به لیک کولو. دلته کې سالار پښتو ادبي ټولنې لخوا په جوړ کې د مخکتنې او دستوره او په هغې کې د مشاعرې تابعه هم شوې وه. نو منیر په ما پسې خبر وکړو، سمیع الله ارماني را سره هم و چې دی مخکتنې له به یو ځای ځو. مونږ هلته کې لاړو. ځینې خلک ګڼي چې د منیر، زه دا خبره لږ واضح کول غواړم چې ځینې خلک دا خبره ګڼي چې منیر چې دی هغه ته دا شهرت بلکل ډایرکټ میلاو شوی دی، یا کوم نوی ټکی چې دې پاره استعمالېږي چې دا پیراشوټ دی. نو دا پیراشوټ نه دی، زه د دې لږ وضاحت کول غواړم. کله چې موږ هغې دستورې ته لاړو، هغه دستوره کې زما په خیال د موسی ګل د کتاب افسانه که حقیقت مخکتنه وه، په هغې کې ناست وو. منیر چې کله د نظامت کوونکي لخوا په مشاعره کې سټیج ته راوغوښتلی شو، نو هغه یو غزل ویلو. د غزل نه مخکې څه شعرونه وو، د هغه 2 شعرونه وو چې هغه ویلو او په هغې باندې هغه بې درېغه دات اخیستلی وو. او زه حیران شوی وم چې په پښتنو کې هم دومره دات څوک ورکوي. یا زما دپاره لومړنۍ مشاعره وه شاید چې زه په دې وجه هم حیران وم هغې ته. د منیر هغه 2 شعرونه دا وو چې که ته هر څومره پوهېږې، که ته هر څومره هوښیار یې، که ته هر څومره پوهېږې، که ته هر څومره هوښیار یې، ای غریبه دلته هېڅوک ستا خبرې ته غوږ نه ږدي، په مطلب یې پوهه نه دی خو بس هسې وایي ګناه ده، دا ملا لیونی شوی دی سندرې ته غوږ نه ږدي. دا 2 شعرونه په دې باندې منیر ته انتهایي داد میلاو شو. بیا یو غزل ویلو، دا غزل بخښنې سره ما تصریف دغې وخت